د پاریس په لشپل سیمه کې یو افغان کډوال یو بل افغان کډوال په چاقو وهلی او وژلی دی. د قاتل او مقتول د پیژندګلوۍ په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل نه دی چې په اروپا کې افغانان خپلو کې یو بل وژني. دا ښایي پخواني تربګنۍ وي چې په هېواد کې له جګړو په میراث پاتې دي یا یو بل سره په بحثونو کې ښکېل کېږي چې بیا له یو بل کرکه کوي. بل لامل شراکتونه او د پیسو د راکړې ورکړې ستونزې وي. داسې پیښې د افغانانو په اړه د کوربه هېوادونو په تګلارو کې بدلون راولي او د پناه غوښتنې بهیر سختوي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په لویدیځ کې خیاړو توندلارې ګوندونه خپل حکومتونه ملامتوي چې ولې کډوالو ته د هستوګنې اجازه ورکوي او باید خپلو هیوادونو ته یې بیرته ستانه کړي. دې مسالې ته د پناه غوښتنې د ملاتړ کوونکو ټولنو ځواب دا دی چې د درېیمې نړۍ د زبېښاک او هلته له پوځي دسیسو او حکومتونو له پرځولو لاس واخلي چې لویدیځ ته د کډوالو بهیر ودرېږي. په تېرو 12 لسیزو کې امریکا او اروپایي هیوادونو په افغانستان، عراق، لیبیا او سوریې یرغلونه وکړل چې هلته یې شته ټیکاو او حکومتونه له منځه یوړل او جګړه ییز حالات یې رامنځته کړ چې پایله کې د کډوالو شمېر لویدیځ ته پراخ شو. دغه ټولنې بیلګه راوړي او وایي همدا اوس د امریکا او لویدیځ له مخامخ ملاتړ څخه برخمن اسرائیل د څو کلونو راهیسې په دوامداره توګه د غزې د خلکو په توګه وژنه یا جنوسایډ لګیا دی. د نړۍ د سترګو په وړاندې په داسې حال کې چې د ډیجیټل رسنیو په وسایلو په ژوندۍ بڼه ښوول کېږي او ټوله نړۍ ورته ګوري او څوک یې مخه نه نیسي. ښځې، ماشومان، لویان، ډاکټران او خبریالان په ډله ییزه توګه د ځمکې او هوا له لارې او د تپل شوي لوږې او تندې له لارې وژل کېږي. کورونه یې ویجاړېږي او په زوره له خپلې خاورې ایستل کېږي. آیا امریکا او لویدیځ چمتو دي چې نور کډوال په اروپا او امریکا کې وزغمي؟